د څو تحصیلي بنسټونو ترمنځ د همکاریو هوکړهلیکونه لاسلیک شول. د امید راډیو شبکې کابل پوهنتون، باختر پوهنتون او رڼا پوهنتون بنسټونو ترمنځ د ګډو همکاریو د تفاهم لیک د لاسلیک غونډه د ژورنالیزم په برخه کې د علمي او عملی همکاریو د پراختیا په موخه ترسره شوه. و این برای فعالیت‌های پانزه ژورنالیسم میتواند از تعریف به عمل تبدیل شود. معنای در است که استادان و همکاران ما با جبین باز و با آمادگی کامل میتونن در فعالیت‌های شبکه امید سهم بگیرند و شریک شوند و این برای پانزه ژورنالیسم و ارتباطات و ژورنالیسم پوهنتون کابل میتوند از اون چی که تعریف شده است روی ورق به عمل در بیارد. درسه غږ ساتلو لپاره داسې تفاهمونه امضا کېږي. دی پیاوړتیا غواړو، دی کامیابي غواړو. په راتلونکي کې د نورو پوهنتونونو څخه هم غوښتنه مو دا ده چې تر څو د امید راډیو سره پر داسې تفاهمنامه باندې خبرې اترې پیل کړي او د امید راډیو څخه هم دا غوښتنه ده چې نورو پوهنتونونو ته هم دغه تفاهمنامې وغځوي او د افغانستان ټول ژورنالیست، هغه څوک چې ژورنالیست خوښ دي، ژورنالیست د مورد علاقې د استعداد پکې لري، هغوی پیدا کړي او په دغه رځ کې د کار واخلي. دا یووالی د ټولنې د پوهاوي، مسلکیتوب او فکري ودې لپاره حیاتي ارزښت لري. چې وتوانیږو د رسنیزو نهادونو او تحصیلي بنسټونو په ګډه همکارۍ داسې ظرفیت لوړونې پروګرامونه رامنځته کړو تر څو د خبریالانو او د رسنیو د بیلابیلو برخو کارکوونکو لپاره اوږدمهاله او موثریت ولري. د امید راډیو رئیس استاد حسن الله حبیبي د حکومت د څلورم رکن په توګه د رسنیو مقام ته په اشارې سره وویل چې امید راډیو له څو اکاډمیکو بنسټونو سره همکاري لري او دغه هوکړهلیک د محصلانو او فارغانو لپاره د عملي کارآموزۍ موقتي او دایمي کار زمینه برابروي. نوموړي زیاته کړه چې رسنۍ باید په صداقت او مسؤلیت پذیرۍ سره فعالیت وکړي او د ولس غږ واوسي. د هغه په وینا امید راډیو د ځوانانو د استعداد موندنې او ظرفیت لوړونې په برخه کې هڅه کوي تر څو ټولنې ته ګټور کسان وروزي. نن ورځ موږ دلته د یوه داسې مهم او برکتي ګام شاهدان یو چې د علم، مهارت او خدمت ترمنځ د اړیکې پیاوړتیا ته لار هواروي او همداراز د خوښۍ ځای دا دی چې زموږ رسنیزه شبکه د هیواد له څو معتبرو تحصیلي بنسټونو سره د همکارۍ هوکړهلیک لاسلیک کوي. هغه هوکړهلیک چې موخه یوازې همکاري نه بلکې د ځوان نسل د راتلونکي رغول او هوساینه ده. د رسنیو په برخه کې د کادرونو په روزلو کې، د ظرفیت په لوړولو کې او دوی ته د کارموندنې په برخه کې یو نیک اقدام وي. زه په دغه برخه کې د دوی دغه هڅې ستایم او دوی ته مبارکي وایم. یک موضوع مهمی که در پیوند رسانه و پوهنتون میتونه حائز اهمیت باشه دقیقا همین نکته هست. یعنی پوهنتون ها با تولید مباحث گفتمانی که به هویت ملی و وحدت ملی ما کمک میکنه میتونه یک پیوند ارگانیک و دینامیک را بین رسانه ها و مراکز علمی باز تولید بکنه. کوشش وکړو چې ښه خبره ده، ښه خبر، ښه راپور جوړول، یو مثبت اقدام رسنیز کول دا زموږ د ذهنیت هغه مړ حالت نه چې دغه حالت یې مړ شوی ده، هغه مړ هورمونونه د ذهن هغه بیرته راژوندی کوي. نو انشاءالله زموږ د هر یو پیغام کې، په هره وینا کې، په هر راپور کې کوشش به مو دا وي چې زه په دغه برخه کې چې راپور جوړم د خیر ټکي کوم دی چې هغه زه داسې رابرسېره کړم. د دغه مراسمو نورو ویناوالو د رسنیو اقتصادي ستونزو ته په اشارې سره وویل چې ډیری خبریالان په کم معاش او سختو کاري شرایطو کې کار کوي. هغوی له حکومته وغوښتل چې د رسنیو اقتصادي وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي، معلوماتو ته لاسرسی اسانه کړي او د بنسټونو ویاندویان خبریالانو ته پر وخت ځواب ووایي. رسانه‌ای که همونطور که وقار صاحب یاد کردن سخت دچار مشکلات اقتصادی هستند. کارمندای خود کاهش دادن، مگر وقتی که ما بهترین محصلین و استعدادترین محصلین برشان میبریم و توقع ما است که در این زمان که بر اجرا یک دوره کارآموزی و آگاهی از سیستم کار عملی باشه،
توقع ما از رسانه‌ای می باشه که بیاین وقتی که شما با این مشکل با این چالش اقتصادی مواجه هستین، تعداد کارمندایتان کم کردین، شما از این مؤثرین استفاده بکنین. افغانستان رسنۍ د دې ترڅنګ چې دا یو ډېره غټه لاسته راوړنه ده تېرو 5 کلونو کې چې موږ رسنۍ نه یوازې رانه سقوط نه شوې بلکې موږ وکولی شو چې د تعدد له مخې لا زیاتې رسنۍ له 5 کلونو پرتله باندې وړاندې پرتله باندې ولرو او دا د موږ تاسې ټولو غټه لاسته راوړنه ده چې ژورنالیزم هغه د تېرو 20 کلونو کې چې هغه اساس کېښودل شو په یو شکل باندې هغه له موږ تاسې مړاوی نه سو. د غونډې ګډونوالو د دغه تفاهم لیک لاسلیک د رسنیو او تحصیلي بنسټونو ترمنځ د همکارۍ د پیاوړتیا په لور یو مهم ګام وباله. ټینګار یې وکړ چې د همکارۍ کولی شي د مسلکي خبریالانو په روزنه، کلتوري پراختیا او ټولنې ته د غوره خدمتونو په وړاندې کولو کې اغیزمن رول ولوبوي.